که ستاسو په کور کې ماشوم وي نو تاسو ته به څنګه د هغه پته لګیږي که چیرې د هغه په وجود کې د وینې کمې وي د علاماتو نه نو که چیرې د علامات د هغه په وجود باندې ظاهریږي نو تاسو ته به د ټیسټ نه بغیر هم پته لګیږي چې د ماشوم کې د وینې کمې دی او زه تاسو ته یو داسې ټیسټ هم هیم چې د هغې ټیسټ په وجه باندې تاسو ته به دا پته هم لګیږي چې د ماشوم کې د کمې وینې کمې دی او څومره کمې دی او د دې سره سره زه به تاسو ته داسې خوراک هم هیم په کور کې که چیرې تاسو دا ماشوم ته ورکوئ نو د هغه په وجود کې که د وینې کمې وي دا به ورسره ورځ په ورځ ټیک کېږي او ښه کېدو طرف ته به روان شي. اووه داسې علامات زه تاسو ته ښیم که چیرې دا علامات ماشوم کې وي نو د هغه په وجود کې د وینې کمې کیدی شي. د ټولو نه اول د هغه د وجود رنګ چې کم دی هغه به ورځ په ورځ زیړېږي او زیړېدو طرف ته به روان شي. د هغه چې کم لاسونه دي یعنې کم تلي دي هغه تلي به هم زیړېدو طرف ته روان شي او د هغه چې کم خپې دي یعنې نرۍ غړي دي هغه به هم بار بار درد کوي او د ماشوم کې به ډېره زیاته ستوماني راځي او ډېره زیاته بېچیني به وي او ډېر زیات کمزوري به وي او د دې سره سره دا ماشوم به خاورې خوړل هم شروع کړي یا به د هغې رغبت د خاورو طرف ته لاړ شي. د دې سره سره د هغه چې کم لاسونه دي او کم خپې دي هغه به اینی ټایم یخ وي. که چیرې په ماشوم کې دا علامات وي نو تاسو دې ماشوم ته یو CBC ټیسټ ضرور وکړئ ځکه چې د هغې نه دا پته لګېږي چې ماشوم کې د کمې وینې کمې دی څومره کمې دی او څومره ټایم کې د دې وینې پوره کېدل ممکن دي چې دې ټیسټ ته CBC ټیسټ وایي او FBC ټیسټ ورته هم ویلی شي. نو که چیرې اوس تاسو په ماشوم کې د وینې کمې وي نو کم داسې اوس خوراک دی که چیرې دا ماشوم ته تاسو ورکوئ د هغه په وجود کې کم چې د وینې کمې دی هغه پوره کېدو طرف ته او ټیک کېدو طرف ته ورسره تللی شي. کله هم چې تاسو ماشوم ته خوراک ورکوئ نو د کور هغه خوراک ورکوئ کم چې تاسو په خپله خورئ یعنې شنه سبزي ورکوئ که چیرې هغه یې خوړی شي په هغه کې کم چې غوړ دی هغه به ډېر زیات کم وي او اوبه دې پکې زیاتې وي. د دې سره سره تاسو ماشوم ته فروټ هم ورکوئ ځکه چې د فروټو د وجې هم د ماشوم په وجود کې د وینې کمې پوره کېږي او د دې سره سره تاسو په کور کې کمې چای چې تاسو څکي دا ماشوم ته هرګز مه ورکوئ. که چیرې ماشوم چای ډېرې زیاتې څکي نو په چایو کې کیفین دي او د کیفینو نقصانات دا دي چې دا د وجود نه کیلشیم او آیرن نه جذب کوي چې د هغې د وجې نه د ماشوم په هډوکو کې هم کمزورتیا راشي او د هغې د وجې نه د ماشوم په وینه کې هم کمزورتیا راشي چې بار بار بیا د هغه ته د وینې کمې احساس کېږي. نو تاسو ماشوم ته چای کمې ورکوئ او څومره هم چې دوکاني یا بازاري خوراک دی هغه ماشوم ته هرګز مه ورکوئ ځکه چې دوکاني خوراک او بازاري خوراک د ماشوم دپاره نن سبا داسې دی لکه زهر ځکه چې په هغې کې طاقت نشته منرل پکې نشته ویټامن پکې نشته آیرن پکې نشته. نو دا څومره هم خوراکونه چې دي بازاري یا دوکاني دا د ماشوم د معدې او د کولمو د هغه د وجود دپاره داسې دي لکه زهر. نو که چیرې د ماشوم په وجود کې د وینې کمې بار بار راځي نو هغه ته د کور خوراک ورکوئ او ورسره فروټ ډېر زیات ورکوئ څومره هم چې فروټ دي په خپل مقدار سره هغه ته بار بار ورکوئ. نو که چیرې دا ویډیو انفارمیټیو وي تاسو ته لږه هم فایده درکړې وي نو خپل فرینډ سره هم شیر کړي چې هغوی ته هم دغه شان فایده وشي لکه څنګه تاسو ته فایده وشوه. شکریه. الحافظ.